ملا برادر په جنوب لویدیځ کې د پولیسو له روزنیز مرکز لیدنه وکړه. په سلامونو مهار کلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت د لومړي وزیر د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر کندهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال د هیواد په جنوب لویدیځ کې د ملي او اسلامي پولیسو له روزنیز مرکز لیدنه وکړه. ملا عبدالغني برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویلي چې اوسنی نظام د شهیدانو د پاکو وینو پر برکت رامنځته او د کفارو له اشغال نه خلاص شو. اوس بشپړ حاکمیت د اسلامي امارت له ځواکونو سره دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې د کفارو په مقابل کې جنگ فرض و، داسې د دغه نظام ساتنه هم فرض ده. هغه مجاهدینو ته په خطاب کې ویلي مشران دې پر کشرانو شفقت او کشران دې د خپلو مشرانو درناوی وکړي او همدارنګه باید د یتیمانو او شهیدانو د کورنیو پوښتنه وکړي. ملا عبدالغني برادر وایي د اسلامي نظام راتګ او بریا یوازې د اسلامي امارت د مجاهدینو نه بلکې د ټول ولس بریا ده. همدغه ولس چې د اسلامي نظام د راتګ لپاره یې هر ډول ستونزې او کړاوونه وګالل. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.